السلام علیکم دوستانو، راځئ چې تاسو سره د چرګ د غوښې کوبي د کباب جوړولو طریقه شریکه ما. د دې ریسیپي لپاره به 1 کیلو د چرګ بغیر د هډوکي غوښه واخلئ او یو مکسر کې به یې واچوئ، مکس به یې کړئ او د کوفتې په شکل به یې جوړ کړئ، او یا هم کولی شئ تیار د چرګ د غوښې کوفته واخلئ. غوښه مو چې مکس کړله بیا به یو کاسه کې واچوئ، ورپسې به یو دانه غټ پیاز، 15 پلې هوږه، لږه تازه دڼیا، یو دانه تازه سور مرچک او یو دانه شین مرچک به په مکسر کې واچوئ، مکس به یې کړئ او بیا به ښه وزبیښئ تر څو اوبه ترې لاړې شي. بیا به دا ټول سبزیجات د غوښې په سر واچوئ، ورپسې به 2 غټې قاشقې یا هم د ضرورت په اندازه مالګه، 1 غټه قاشقه دانه‌دار سره مرچک، 1 قاشق سره مرچکو پوډر، 1 قاشقه میده شوې وچه دڼیا، نیمه وړه قاشقه کورکمن، 1 وړه قاشقه زیره او د نیم دانه لیمو اوبه به هم پکې واچوئ او دا ټول مواد به سره ګډ کړئ. دې لپاره چې کباب نرم او پوست راشي نو کولی شئ 2 غټې قاشقې په اندازه کوچ هم پکې واچوئ. دا بیا د نور مواد سره ګډ کړئ او کم از کم 2 ساعتو دپاره همداسې پرېږدئ چې غوښه ښه اخته شي او د مسالو خوند واخلي. 2 ساعته بعد به غوښه راواخلئ، د یوې کوفتې په اندازه بال به جوړ کړئ او سیخ نه به یې لکه څنګه چې ګورئ راتاو کړئ. مخکې له دې چې کباب جوړ کړئ اول به لاس لږ خیشت کړئ تر څو غوښه مو لاس پورې وننښلي او په اسانه سره جوړ شي. کباب چې جوړ شول بیا به یو کړاهي په منقل کېږدئ، د کباب سره کولو دپاره به غوړي پکې واچوئ او پرېږدئ چې ګرم شي او بیا به دا کبابونه پکې هر اړخ نه سره کړئ. کبابونه مو چې ټول سره کړل بیا به د خپلې خوښې لوښي کې کېږدئ، لږ سلات او چپس سره به لوښی ډیکور کړئ او بیا به یې نوش جان کړئ.